سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ خو خوشحاله به اوسئ دوستانو. دا چې پاوز ډراپ کې اوس موږ تاسو خپل اصلي ټوکن کتلی شو چې موږ سره څومره ټوکن دي په پاوز ډراپ کې. نو څنګه کولی شو خپل اصلي ټوکن معلوم کړو؟ مکمله طریقه په ویډیو کې درته ښیم دوستانو، ویډیو تر پایه سره وګورئ. د پاوز لینک به تاسو ته د پاوز ویب سایټ لینک تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم زموږ ټلګرام چینل کې هم زموږ د ټلګرام چینل لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې هم دوستانو شته دی. کله هم چې لینک باندې کلیک وایسته صفحه به تاسو سره شراب شي پورته په هغه درې خطونو باندې به کلیک واخلئ. کله هم چې په درې خطونو باندې کلیک وایسته په دغه برخه کې راځي کلیم برخه. په دغه کلیم برخه باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. کله هم چې کلیک وایسته تاسو کتلی شئ ما سره 2,15,000 ټوکن دوستانو را سره دي. او بیا به تاسو چالو کوئ چې دوستانو را به شئ په دغه برخه کې به لاندې په دغه نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ. نو کله چې په نیکسټ باندې کلیک وایستل او تاسو ته مکمل عمومي ټوکن چې کوم دي دغه ځای کې دوستانو ښایي. تاسو کتلی شئ یور ټوټل بیلانس چې زموږ کوم دی هغه ما سره ټوټل بیلانس چې کوم دی دوستانو هغه 45,288 پاوز ټوکن چې دی هغه ماته اصلي ټوکن پاوز دوستانو راکړی دي. نو دغه ټوکن موږ او تاسو بیا کلیم کوو. تر اوسه پوره د کلیم آپشن چې دی هغه دوستانو خلاص شوی نه دی، تر دې دمه د کلیم آپشن چې دی هغه بند دی. نو دغه به وروسته بیا پته ولګي چې دغه کومو سرپۍ ته کلیم کېږي یا صرف والټ ته کلیم کېږي که څنګه. خو ما تاسو ته تېره ورځ پوسټ هم یو کړی و چې باینانس هم پاوز لیست کېدو ته دوستانو خپله اشاره کړې وه. نو دا به وروستیو کې معلومه شي چې پاوز ډراپ کومې سرپۍ لیست کوي په خپلو سرپیو کې دوستانو. نو دغه طریقه وه چې څنګه کولی شو خپل د پاوز ټوکن چې دی هغه دوستانو معلوم کړو چې زموږ سره پاوز کې څومره ټوکن دی یا موږ ته یې څومره ټوکن راکړي دي.